نبی خیر الامم ساسم داستر گنم می غوال زنت زر. قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام را اړوو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب یو اصلاحي بیان ته. په دې هیله چې دغه اصلاحي بیان به تر پای شي پوره سره واورئ او پوره ګټه به ورځنې واخلئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. درنو اوریدونکو او د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د روغتیا او د خوشحالي جامې تاسې په تن ولرئ او د پوره صحت خاوندان وئ. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت او په چوپړ کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسې د پام وړ وګرځي. درنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د ذوالحجې فضائل او همدارنګه په ضمن کې د قرباني فضائل د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د احادیثو په رڼا کې به تاسې ته څه معلومات درکړو. د ذوالحجې لومبنۍ عشره یعنی خپله ذوالحجه پوره میاشت ده او دا 3 لسیزې لري. اوله لسیزه شروع ده، نن نه پوهېږم چې دویمه او که درېیمه ده، لکه څنګه چې د رمضان د آخري عشرې ته الله رب العزت فضیلت ورکړی، دویمې لسیزې ته فضیلت ورکړی، اولې لسیزې ته فضیلت ورکړی، همدارنګه الله رب العزت په خپل قدرت او رحمت سره د ذوالحجې اولې لسیزې ته هم فضیلت ورکړی دی. زمانه ټوله الله پیدا کړي، خو لیکن الله رب العزت ځینې وختونو ته په ځینې نورو وختونو باندې الله رب العزت فضیلت او درجې او مراتب ورکړي وي. تاسې وګورئ، الله رب العزت رمضان ته د کال په باقي میاشتو باندې فضیلت ورکړی دی. الله رب العزت لیلة القدر ته په باقي شپو باندې فضیلت ورکړی، همدارنګه د جمعې ورځې ته په باقي ورځو باندې الله فضیلت ورکړی. همدغه شان ذوالحجې اولې لسیزې ته الله رب العزت په باقي ورځو باندې یو خاص شان او یو خاص فضیلت ورکړی دی، او د عظمت او د فضیلت وجوهات هم موجود دي. اوله وجه خو دا ده چې الله رب العزت په خپل کلام کې په دې 10 شپو باندې قسم خوړلی، او دا ښکاره خبره ده چې د الله پاک خبره خو یقیني ده، هیڅ چاته په هغه کې شک او شوبه نشته، خو رب العزت د دې د عظمت ښکاره کولو دپاره قسم خوري، ځکه چې قسم د څه معمولي شي دپاره نشي خوړل کیدلی چې څوک قسم یاد کړي او هغه څیز معمولي شی وي. لکه رب العزت فرمایي والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. الله رب العزت د ذوالحجې په سبا باندې قسم خوړلی، او همدارنګه رب العزت په 10 شپو باندې قسم خوړلی، همدارنګه رب العزت په جفت او په طاق باندې قسم خوړلی دی. د جفت نه مراد 10مه ورځ ده چې د اختر ورځ ده، او د طاق نه مراد 9مه ورځ ده چې هغه د عرفې ورځ ده. نو الله رب العزت په دیو باندې بیل بیل قسم خوړلی، ځکه چې هر یو ته الله رب العزت شان او مرتبه او عظمت او فضیلت ورکړی دی. د فضیلت دویمه وجه دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اهمیت په خپلو احادیثو کې بیان کړی دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې د الله په دربار کې غوره عمل چې انسان کوي د هیڅ یو نه غوره عمل د دې ورځو نه بل عمل نشته دی. یعنی الله رب العزت ته عبادت په نورو ورځو کې دومره محبوب نه دی چې هغه عبادت په دې 10 شپو کې الله ته محبوب دی. صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ
ولا الجهاد یا رسول الله جهاد هم الله څخه دومره محبوب نه دی لکه څنګه چې عبادت په دې لسو شپو کې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بلی جهاد هم دومره نه دی البته هغه کس چې په خپل مال او ځان سره د الله په لاره کې جهاد کوي تر دې چې هغه شهید شي هغه د دې نه بیا هم پورته دی همدارنګې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په دې ورځو کې د یوې ورځې روژه د کال د روژې برابر ده او د یوې شپې قیام چې څوک په دې کې شپه رڼه تیروي الله ته عبادت کوي هغه د لیلة القدر د قیام برابر دی نو درنو اوریدونکو د الله رب العزت رحمت او د الله رب العزت مغفرت بانه غواړي لږ عمل څومره معمولی مهنت او څومره زیات ثواب او دا د دې امت په خصوصیاتو کې راځي چې الله رب العزت دوی ته لږ عمر ورکړی دی خدا د الله رب العزت بهتره بندگان د خوږ پیغمبر امت دی چې په دې امت باندې نعمتونه کول غواړي الله رب العزت چې لږ عمل به کوي لږ محنت به کوي او په مقابل او په بدل کې به الله رب العزت هغوی ته ډیر اجرونه او ډیر ثوابونه ورکوي نو انسان باید د رب العزت د رحمت نه ځان محروم نه کي څومره چې د هغه وس او توان وي د خپل د وس او د توان مطابق د عبادت وکړي که ټولې روجې نشي نیولی څومره چې نیولی شي هغومره خو دې ونیسي که ټولې شپې رڼې نشي تیرولی چې په هغه کې د الله رب العزت عبادت وکړي نو څومره چې د دې توان یې هغومره خو دې پکې عبادت وکړي خو دا په کار نه ده چې انسان بالکل ځان د الله د رحمت او د الله د مغفرت نه محروم کی او د خپل د ژوند شیبې ټولې په غفلت کې تیرې کړي که دا هم نشي کولی که په دې لسو شپو کې روژه نشي نیولی او په شپې کې د الله رب العزت طاعت او عبادت نشي کولی کم از کم په دې لسو ورځو کې دی د ماسخوتن او د سبا مونځ په دې ارادې سره په جمع سره ادا کړي چې دا ډیرې بهترینه شپې او بهترینه ورځې دي نو د الله رب العزت د پاک ذات نه دا هیله او امید شته چې الله رب العزت په دې باندې هم رحم وکړي او نهمه د ذوالحجې چې د عرفې ورځ ده چې انشاءالله د هفتې ورځ به وي په دې کې خو دې ضرور روژه ونیسي دې ورځ ته الله رب العزت ډیر فضیلت ورکړی او الله ته ډیره محبوبه ده حاجیان په دې ورځ کې د عرفات په میدان کې راجمع کیږي ببر ویښته بربند سرونه او په دوه څادرونو کې خرن ولاړ وي الله ته نو رب العزت چې وګوري نو د الله رحمت په جوش کې راځي او الله رب العزت ډیر زیات خوشحالیږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د عرفې ورځ روژه ونیسي الله رب العزت هیله ده چې د هغه 2 کالو ګناهونه ورته معاف کړي په 3 ځایونو کې الله رب العزت ډیر زیات خوشحالیږي یو میدان عرفات کې چې الله رب العزت خپل بندگان ویني چې د خپل د تضرع او عاجزي لاسونه رب ته پورته کړي دي او جاړي د خپل د ګناهونو مغفرت غواړي او په هغو باندې پښیمانتیا کوي الله دلته ډیر زیات خوشحالیږي دویم هغه انسان چې کله جماعت ته راشي او اول صف ته منډې وهي چې په اول صف کې ودرېږي او هلته الله رب العزت ته سر په سجده کیږي دریم چې الله رب العزت خوشحالیږي په هغه ښځه او خاوند باندې چې یو بل د تهجد مانځه دپاره راپاڅوي اما موږ نه فرضي منځونه پاتې دي دا خو لا پرېږده چې اسې مسلمانه ښځه پیدا شي چې خپل خاوند تهجد مانځه دپاره راپورته کړي یا داسې مسلمان خاوند پیدا شي چې هغه خپل ښځه تهجد مانځه دپاره راپورته کړي نو د عرفې ورځ الله رب العزت ته ډیره محبوبه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د عرفې ورځې روژه ونیسي ما ته دا امید او هیله ده
چې الله رب العزت هغه دپاره د یو تیر شوي کال ګناهونه معاف کړي او همدارنګه د یو کال روان ګناهونه الله رب العزت ورته معاف کړي. د ګناهونو نه مراد صغیره ګناهونه دي، کبیره ګناهونه به الله رب العزت په توبې باندې ورته معاف کړي. د فضیلت او د عظمت دریمه وجه چې الله رب العزت د ذوالحجې ته ورکړی یعنی اول عشرې ته هغه دا ده چې په دې ورځو کې الله پاک دوه عبادتونه داسې مقرر کړي چې دا د دې ورځو نه غیر په پوره کال کې په بلو ورځو کې نشي ادا کیدلی. لومبنی عبادت حج دی او دویم عبادت قربانی ده. دا په دغو ورځو کې کیږي، په نورو ورځو کې نه کیږي. او دوه مستحب عملونه دي چې په دې باندې باید موږ او تاسې هم پوره پوه شو. یو دا چې څوک قربانی کول غواړي هغه د اولې ذوالحجې نه د قربانی کولو پورې د بدن نوکان او ویښته نه کټ کوي. دا مستحب دی چې د حاجیانو سره دا مشابهت وکړي او ځان حاجیانو سره مشابه کړي، لکه څنګه چې د ام سلمه رضی الله عنها نه په یو روایت کې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نه هم دا نقل شوي دي. دویمه خبره دا ده چې د نهمې ذوالحجې د سبا نه واخله تر دیارلسمې ورځې پورې یعنې د دیارلسمې د مازیګره پورې هر مانځه پس تکبیرات یو ځل په اوچت آواز سره وویل شي. باید دا واجب چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. یعنی د عرفې ورځې د سهار مانځنه نیولې د دیارلسمې ورځې چې انشاءالله د اختر څلورمه ورځ تر مازیګر مانځه پورې د هر مانځه نه پس یو ځلې په اوچت آواز سره تکبیر ویل دا واجب دی. دا د سړو دپاره هم دي او د ښځو دپاره هم دي، خو البته ښځه به په ورو آواز سره وایي. سړي خو جماعت ته ځي، هغوی ته به یاد وي، د یادو به وایي. او که ښځو ته دا تکبیرات یاد نه وي نو کولی شي چې په یو کاغذ کې ولیکي چې کله فرض مونځ خلاص کړي هغه په خپل مخه کې کیدي او د هغه ځای نه دا ووایي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. د هغه تکبیرات تشریح چې د دې ویل ښځو باندې او همدارنګه په نارینهو باندې واجب دي، باید چې دیو ته پوره اهتمام موږ وکړو. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په هر وخت کې تل لپاره د الله عبادت وکړو او الله ته سر په سجده کېدو، د خپل د تضرع عاجزي لاسونه رب ته پورته کړو او د خپل د ګناهونو مغفرت د پروردګار نه وغواړو. خصوصا په دې 10 شپو کې او 10 ورځو کې الله ته متوجه شو، د خپل د ګناهونو مغفرت وغواړو او د دې ورځو استقبال او لمانځنه موږ او تاسې د الله په یاد او په رجوع سره وکړو. هیله ده چې الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي او زموږ او ستاسې دنیا او د آخرت ژوند دواړه ښایسته وګرځوي. درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې ځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ. د هجران سزم اے نبی خیر الامم ډیر یم زخمی زگر اور کې د هجران سزم اے نبی خیر الامم. درنو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تر دې دمه تاسې زموږ ملتیا کړې وي. اوس به راشو څه لنډ مختصر معلومات به د قرباني په هکله درکړو. که سړی او ښځه دواړه صاحب د نصاب وي یعنی توان ولري د قربانی کولو، نو په هر یو باندې بیله بیله قربانی واجب ده. همدغه شان که د اولاد او د مور او پلار حساب و کتاب د هر یو ځان ته بیل بیل وي نو په دوی کې هم په هر یو باندې قربانی واجب ده. خو که زوی یې ګټي او پلار ته یې ورکوي او د ټولو مصرف او خرچه مشترکه چلیږي نو بیا به هم یوه قربانی کوي، یوه قربانی دوی ته کفایت کوي. یعنی څه مطلب؟ د زوی په لاس کې پیسې نشته، هر څه چې دی هغه د پلار دی
نو که پلار اجازه ورکوي د دې مال نه کوي هغه بیله خبره ده ښه خبره ده کنې چې پیسې پلار ته سپاري بیا نو چا سره چې پیسې دي او څوک چې مالک د نصاب دی هغه به قرباني کوي. خو له بده مرغه نن موږ وینو چې نفلي قربانیانې کوو او د خپل اصلي واجبي موږ پریښې وي. مور و پلار چې مرحوم وفات شوي هغو ته قرباني کوو او په خپل ځان باندې چې زموږ واجب وي خو هغه هم پریښې ده. د ټولو نه وړاندې باید اول چې کومه قرباني په تا باندې واجب ده ته هغه وکړي. د دې نه پس د هغې دپاره هم ته کولی چې خپل مور و پلار او نورو دوستانو او خپلوانو دپاره چې وفات شوي دي او مړه دي د هغو دپاره هم ته قرباني وکړي. دا غلط فهمي هم د خلکو په ذهنونو کې پرته ده. هغوی دا وایي چې قرباني صرف د یو حیوان او د یو څاروي ذبحه کولو ته وایي، یا قرباني دې ته وایي چې د هغه څاروي او د هغه حیوان وینه ته تویې کړې، یا قرباني دې ته وایي چې د هغه غوښه اخوري او د هغه غوښه ته تقسیم کړې. د دې نه وروسته دا فکر او سوچ دې سره نشته چې د الله رب العزت دا امر او دا واجب چې ته ادا کوې کوم اصل مقصد چې رب العزت په هغې کې پریښی د هغه نه ځان آګاه کړه. که د ستا په قرباني سره د ستا په ژوند کې د ستا په کړنو کې د ستا په اعمالو کې تغییر راغی نو پوه شه چې قرباني دې د الله په دربار کې قبوله ده او هغه اصلي مقصد تا پیدا کړ. او که ته په اختر کې 100 څاروي او حیوانات حلال کړي او ستا په ژوند کې د ستا په اعمالو کې کم تغییر او تبدیل را نشي نورم فحشا طرف ته متوجه شو نو دا قرباني بیا هیڅ قرباني نه ده. د هر څه نه مهمه اخلاص دی چې د خپلو په اعمالو کې موږ او تاسې اخلاص ولرو او د رب العزت رضا ولټوو. الله رب العزت به موږ ته بیا هدایت کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اختر په ورځ کې د وینې تویولو نه یعنې د قرباني کولو نه غوره عمل د الله په دربار کې بل څه نشته. نو چې پیغمبر دې ته غوره ویلي دي ته په خپل زړه کې وجود کې اخلاص او صداقت پیدا کړه چې الله رب العزت د ستا په وروستني ژوند کې تغییر او تبدیل راولي او تل لپاره تا نیکو اعمالو ته متوجه کړي. تاسې د حضرت ابراهیم علیه السلام قربانیانو ته وګورئ چې د هغه کومه قربانیانې ورکړي دي هغه د یادګار په طور باندې موږ او تاسې اوس کوو. تاسې د حضرت ابراهیم علیه السلام پوره ژوند مطالعه کړئ بیا تاسو ته معلومات کیږي. د ټولو نه وړاندې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله د حکم په وړاندې د خپل د اولاد محبت قرباني که. په دویم نمبر باندې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل د ځان محبت قرباني کولو ته تیار شه چې نمرود په اور کې غورځوي. په دریم نمبر باندې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل وطن محبت قرباني که چې عراق او بابل یې پرېښود لاره شام طرف ته. څلورم دا چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام پیدا شه نو حضرت اسماعیل علیه السلام او د دوی مور بیبي هاجره یې په یو جزیره کې او په یو ځنګلو ته پرېښودل او د هغو قرباني ته آماده شه. نو حضرت ابراهیم علیه السلام د الله رب العزت د حکم په وړاندې د خپل اولاد او خپلې ښځې محبت قرباني کولو ته تیار شه. پنځم نمبر باندې د خپل زوی د ذبحه کولو چې کله د ابراهیم علیه السلام ته د خپل د زوی د ذبحه کولو حکم وشو نو د ده قرباني کولو ته ابراهیم علیه السلام هم تیار شه. نو خلاصه ده چې د حضرت ابراهیم علیه السلام پوره ژوند د دې خبرې ګواهي ورکوي چې هغوی د الله رب العزت د حکم په وړاندې د هیڅ چیز پروا ونه کړه. د الله رب العزت په حکم باندې ودرېده د خپل د ټولو نه زیات خوږ څیز قرباني کولو چې حضرت اسماعیل علیه السلام و. نو اوس لږ شان په خپل ګریوان کې باید موږ او تاسې سر ښکته کړو او په دې باندې فکر وکړو چې موږ 40 ساعته ژوند په څه کې تیریږي. باید دا د خپل 40 ساعته ژوند موږ او تاسې مطالعه کړو. حضرت ابراهیم علیه السلام
د الله رب العزت د حکم په وړاندې د خپل هغه محبوب ترین سیز قربانی کولو او هغې ته آماده و. حال دا دی چې موږ په خپله معمولي آرزو او په خپل معمولي امید باندې او په معمولي خواهشاتو باندې د الله رب العزت لوی حکمونه نشو قربانی کولی، هغه پریدو. یعنی لوی حکمونه د الله قربانی کوو، هغه نه عملی کوو. چې کله د سبا مانځه اذان وشي د الله منادي آواز کوي چې الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، خو موږ د خپل خوب د الله په حکم باندې نشو قربانی کولی. د الله حکم په خپل خوب باندې قربانی کوو، که د واده مسله وي، که د غم مسله وي، د دنیا د خلکو راضي کولو دپاره د الله احکام قربانی کوو، خو د رب العزت یو حکم ته موږ او تاسې هم متوجه نشو. نو درنو اوریدونکو، فرض خو به دغه شان ادا شي، د قربانی اصلي مقصد به حاصل نشي. نو موږ ته پکار دی چې په تنهایی کې کینو او فکر وکړو چې موږ څه کوو. که دا قربانی زموږ او ستاسې په ژوند او په عمل کې لږ شان تبدیلي هم راولي نو غنیمت دی. که مخکې 100 حکمونه د الله ماتول نو د 10 خو به کمی راشي، د 10 ګناهونو خو به کمی وشي، څه مقصد خو به حاصل شي. او که موږ 1% هم وروسته کېدو ته تیار نه یو نو د قربانی مقصد نشي حاصل دی. قربانی بیا څه که ته په ورځې 100 حیوانات هم حلال کړي، او دا کم حیوان چې ته حلالوي بیا به دا د حال په ژبې سره آواز کوي چې زما ذبحه کول خو آسان و، زما په مرۍ باندې چاړه چلول آسان و، څنګه چې ستا جیب د پیسو نه ډک و، زما په شان د 100 حیوانات نور هم حلال کړل او د هغو په مرۍ باندې د چاړه وچلوله، خو افسوس تا خپل خواهش نشو ذبحه کولی، خپل حاجتونه دې، خپل آرزوګانې دې نشوې ذبحه کولی، تل لپاره په فساد کې مبتلا وي. الله رب العزت دې په موږ او تاسې باندې رحم وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې قربانی کوي، کم حیوان چې حلالوي، نو د هغه په بدن باندې چې څومره ویښته دي، د هر ایښته په بدله کې به الله رب العزت هغه ته یوه نیکي ورکوي. صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل یا رسول الله که هغه ویښته نه وي، وړی وي د هغه په بدن باندې، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل که هغه وړی وي هم اوس اندازه وکړئ چې ویښته څوک شمیرلی شي، نو په دې بدل کې به الله رب العزت تاسې ته نیکي او تاسې ته حسنات درکوي. الله رب العزت دې موږ په دین باندې په صحیح طریقه باندې پوه کړي او رب العزت دې موږ د فتنو نه وساتي. او هر عمل چې کوو د هر څه نه غوره او مهمه خبره دا ده چې په هغه کې اخلاص او صداقت ولرو چې هغه د الله رب العزت په دربار کې قبول شي. که هغه زموږ معاملات دي، که زموږ دیانات دي، که قربانی ده، که روژه ده، که هر قسم عبادت دی چې هغه کې اخلاص نه وي د الله په دربار کې هغه نه قبلیږي. د هر څه نه مخکې اخلاص دی. رب العزت نه د ټولو اعمالو قبلیدل غواړو او په ضمن کې اخلاص او صداقت غواړو چې الله په موږ باندې رحم وکړي. درنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم، تاسې ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. پاک الله مو مل شه. ای نبی خیر الامم، ډېر یم زخمي ځیګر اور کې د هجران سوځم. ای نبی خیر الامم، ای نبی خیر الامم، ساسې مې دا سترګونم امې غواړه زنتظر یما به تر سو په غم. ای نبی خیر الامم، بل مې د په زړه کې اور مې شنو سوې سکور، تنګ شوما په کلي کور. بل مې د په زړه کې اور مې شنو سوې سکور، تنګ شوما په کلي کور. لیکه مې خادم د در بګلا ستا کرم. ای نبی خیر الامم، لیکه مې خادم د در بګلا ستا کرم. ای نبی خیر الامم، ای نبی خیر الامم، ساسې مې دا سترګونم مې غواړه ځانته زر یما به تر سو په غم. ای نبی خیر